امیش په وزیر شه دغه بلوغای څه دی د سرکی خیل ډېر بېغیرته نسل و دا شتغوري دي که نه زه منشټر پسې ډېرې زیاړې کړم بیا کیسه چې دا ځای چې منشټر نه ګیله ما کوي د دغه شجره چې وکړئ دغه نکاح ملا نه دی تړلی د غور نیکه نه دغه واګا تړو هغه په کلي شو چې مشر و که نه راووې ویلې که راووې ولې دی غونډ کوم منله بیا وی چې نوب یې روړه بیا وی نوب یې کښېنوله ژڼکای یې کښېنو شاګردلو سندرې که نه هغه اونه او چې جنکۍ ور راونې شوې په کجوا شې وړکي بیا و دغه وړکې ژڼ یې سندره ویله چې ما هو د میر د ژڼکي دمره ویش بړ بینګ دی که نه بیا و هغې جنکۍ نوم یې ډالې ولې ورته وویل چې دا خو مو چپړې نه کړو مخی ویری بیا و هغې سندره ورته ویله چې ما هو د میر د جلکۍ دمره ستر چودین دی که نه بیا دی بیا جلکۍ ته چې مخی ویری چې ورکوي چې دی ټکی درنه ونه کړو بیا جنکۍ ورته چې ما هو د میر د جلکۍ دمره ستر ساپیڼی دی ساپیڼی اوله وړکې ټکی پې وکړه چې کاشام دین و دا ساپیڼی یې وې ګاته پې لواستینی دی وی چې دا ساپیڼی یې وې ګا پې لواستینی دی وی چې بیا چې کله روړې بیا و هغه شت کوسه یې لیب بیخې ویلې نه وي خوشی سپای و که نه بیا کیسه چې جلکۍ وې کښېنوله نور نکاسینه خو دا لیب بې کوم د خو کاکړ نه و خو هغه و بیا یې جلکۍ کښېنوله ژڼکای وې کښېنوه بیا یو جلکۍ ته ویل ژڼکي ته یو ګوتې ویل چې اڼ دڼ د تو قبیل دی د غاټ غڼ که نه و جلکۍ ته یې ګوتې ورته ونیولی چې خس پس تو قبیل دی د خړ پس دا دی نکاح و اره ما ته یې میز خدای تی خیل برباد کړې چې د دې شخص پسې باندې کیسه چې میز وچ په وچه اوټ مو ورکړه ولې ونیسر کې خیل ته اره که نه د عجیبه